حدیث کې راځي چې خزه د پختای نه پیدا ده، پختای کوک شه، که نیغه ماتیږي او که نه نیغه کاګه ده. نو پیغمبر دروغ ویلم جایز کړی دي چې خزه سره که دروغ دی وي مالا لپسټیک راوړه، سرخی راوړه، دا وای بالکل را روان دي، راغوښتي دي کراچۍ او داسې برای شي چې ته به څوارلسو کال شي په دې دوکه کوه را دوکه کوه. زمونږ ښځې خو زمونږ یو استاذ و الله دې وبخي، سهار سبق ته راغی خاندي خاندي خاندي. مونږ وی چې څه سبق یې نه شو ویلی، مونږ وی څه چل دی ویل، کور کې را سره هره ورځ جنګ وي له نن تې خلاص شو. مال څه وی چې سهار به مدرسې ته راتلمه، راته به وی چې راځې لږه دنداسه راوړه. وی زه به چې تلم دومره به ستړی وم چې رانه به هیر شو چې دنداسه والم، چې کور ته به لاړم په جنګ به واوړېدم چې دنداسه دې رانه وړه. وی نن یې راته وی چې که نن دې رانه وړه نو خدای راستي که رانه کور ته راشي. وی ما ورته ویل چې ښځې خبره واوره، قرآن مې راواغستو چې په دې قرآن مې دې قسمي چې زما بغیر د سرو شونډو نه م خوښه یې، نو ځان ولې په عذابې او تکلیف کې چې دومره به یې مږې رامږې مږې رامږې، بغیر د دنداسې نه مې م خوښه یې. ویل هغې مو خندل ما مو خندل چې بېغمه شومه. دغسې چل ورسره خدای هم سټه وباسه کوئ چې بې دنداسې نه مې خوښه یې وایه. ته پوه شوې رښتیا درته یم. زمونږ یو اشنا و چېرته یو شعر یې ما نه اورېدلی، ما ته یې ویې د لوی غم نه دې خلاص کړم. مال څه نه ویل کور والاو راته وی چې یو کپړه راوتې ده ماواله نوم یې دی. څه نوم یې دی؟ ماواخله. نو زمونږ ښځې چې بجاج ته وایي چې هغه ماواخله راواله. یو خو 15 روپۍ نشته ما واخله. وی ښځې راته وی چې ما واخله کپړه راوړه. وی ما ورته وی چې ښځې دا نن دې څنګه جامې اغوستې؟ وی راته وی چې زړې. وی ورته مې ووی چې ځان دې زړو جامو کې جوړ کړه لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه. په دې زړو جامو کې ښځې داسې ښکاري لکه په وران کلي کې د ګلونو باغ. نن خو ما ته داسې ښکاري. ویلې د ډېرې مینې نه راغاړې وته. ویل مال چې مبارک شه او ترې راووتم. ویل د لوی غم نه په دې یو شعر خلاص شو. نن د سړو نه د باګړو دلګان دې ښځو جوړ کړي. د باګړو چشمې به ښځې ته هلې کمې چشمې ریبین. د ریبین چشمو قیمت ورشئ پوښتنه په حیات آباد کې وکړئ. په 2000 په 3000 په 4000 ریبین چشمې کې دا ښځو چې کومې په سترګو کړي دي دا ریبین دي. دا زمونږ په سترګو خو د 200-300 روپو چشمې دي که په د نظر دي. دا ریبین د په هغې کې 3 قسمه رنګونه دا په 2-3 زره روپۍ کې. نن قوم تباه دی د ښځو د لاسه او د جینکو د لاسه تباه دی. انټرنیشنل سکول دی په اسلام آباد کې انټرنیشنل. ورشي په دې خبر اخبار کې چې کوم مغزین راځي تاسو وګورئ چې هلکانو جینکو ته سال جوړ کړی دی. ښځو راته ټلیفونونه وکړي چې دا اخبار چې موږ لونه ګوري خو تباه شو. دا اخبارات دي ستا د ملک. اول دا بیان راکته هغه چټ دا ستاسو وطن دی. ما درته وی چې بیا منځونو لره نه شئ دلته. دا وګورئ دا غډمې فوټو دی او دا بیان دی. بیان څه دی؟ اسلام میں حلوہ کھانا فرض تو نہیں پھر یہ مولوی حلوہ کیوں اڑاتے ہیں؟ مولویوں سے ڈرتی ہوں نہ ان کا اسلام مانتی ہوں. پلانا ہے روزی کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. او د ډمې کار صحیح درته پته ده. وایي که زه دا کار کوم نو روټۍ ګټل پې منع نه دي. دا کېده مولانا دا حکومت خانه خرابې که ما نه تپوس وکړي که نه. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو خبره دا ده چې ټول
زبانی جمع خرچ کو نرا کې اسلام شتا نرا کې ایمان شتا ایمان لفظ ترجمه زده کوي لفظ مونږ ټول ځان ته ایماندار وایو ایمان لفظ ترجمه دا تصدیق ما جاء به النبی پیغمبر چې کوم شی د خدای نه راوړی دی او په کوم شی راغلی دی د هغې یقین کول په هغې عمل کول دې ته ایمان وایي چې د چا یقین او عمل پې نه هغې کې ایمان نشته نو اهدنا الصراط المستقیم په ځای پاتې دی نور خیر غواړئ په خدای قسم په خدای قسم چې ما کوم اولیاء او بزرگان لیدلی دي ما ته وی بچیا چغې ډېرې مه وه مرای مستړې کوه دا دې وخت کې چې څومره مړه کېږي په کټ کې لا په کور کې پراته او په جهنم کې داخل زمونږ به دا حالي زمونږ به دا حشري په داسې ملک کې اوسېږو داسې خلقو سره واسطه ده داسې خلقو سره روابط چې تاسو زما په دې خبره پوه شئ که تاسو خیال وکړئ په دې ملک کې یو لوی غوبل جوړ دی چې په هندوستان کې بابری مسجد چې دی هغه هندوانو شهید کړی دی خلق خو جوش کې دي زما ذهن کې یو بنیادی خبره ده چې یو مکان دی یو مکین دی که تاسو خیال وکړئ په دې ملک کې یو لوی غوبل جوړ دی چې په هندوستان کې بابری مسجد چې دی هغه هندوانو شهید کړی دی خلق خو جوش کې دي چې یو مکان دی یو مکین دی مکان خو پیژنئ کور شو دکان شو جماعت شو دا اوس مکان دی یو مکین دی مکین هغه شي ته وایي چې کوم په مکان کې اوسېږي همیشه د پاره په مکان چې پیرا ولاړی نو هغه پیرا حفاظت د مکان نه کوي ځکه مکان عبارت ته د دیوالونو نه دروازو نه ځمکې نه وغیره هغه پیرا چې دا هغه حفاظت د مکین کوي چې کوم په دې مکان کې اوسېږي که هغه مکین د هغه مکان نه وځي بیا به په دې مکان چریم پیراو ندري تاسو صدر ته لاړ شئ په صدر کې یو بینک دی چې هغې ته سټیټ بینک وایي په هغه سټیټ بینک کې د دې ټولې صوبې دولت پروت دی او پیرا پې د پولیس ولاړه ده اوس دا پیرا د پولیس چې دا د سټیټ بینک د دې دیوالونو حفاظت کوي او کنه د سټیټ بینک کې چې کوم دولت پروت دی د هغې حفاظت کوي تاسو وایي اوس به ښه پوهېږئ په دې خبره که دې سټیټ بینک دی کمرو نه هغه دولت وځي نو بیا به پې پولیس پیره ورکړي عزیزانو خبره اوږدوم نه جماعت یو مکان دی او د دې مکان مکین چې دی هغه قرآن دی نو حفاظت په مسلمان باندې ضروری د دې جماعت د دیوالونو ډیر دی او که د دې قرآن ډیر دی بیا د قرآن کریم یو الفاظ دی کتابت دی نقش دی یو په هغې لیکلو کې احکامات دي اوس د مسلمان قوم د پاره حفاظت او عمل او دین او ایمان هغه د قرآن د احکام پکار دی او که د قرآن د کتابت پکار دی عزیزانو مونږ په دې او داسې بدبخت دنیا کې او بدبخت ملک کې پیدا یې چې د قرآن کریم احکام چې دي هغه خو په مسلمان دنیا کې خپو لاندې پایمالیږي لګیا دی خپو لاندې د قرآن احکامو ته څوک نږدې نه راځي عمل پې نه کوي
دستور العمل نه جوړي او هندوستان کې جماعت هندوانو وران کړي دي پاغه لو غوبل جوړ دي. زدا پوېګم چې جماعت ورانول دومره ګناه نه ده. ا جماعت له چې کوم احکامات او قانون راغلي دي هغه مسلمان درگذر کول چې ده عظیمه ګناه ده. بیا د هندوستان بدل تدلتا پلارو کوسو کې مونږ حالو 15 کال وشو د یو کشمیر خبره ده. د یو کشمیر په 15 کال کې دی حکومتونو د یو کشمیر مسله حل نکړه. هغه د مردار اډو کې په منځ کې پروت دی. تر اوسه هندو سره دا فیصله و نکړې شو چې دا ستا دی او کدا زما دی. عزیزانو د مسلمان ملک حکمران هغه دا خلق نه دي، نه دا خلق د مسلمان ملک د حکمرانۍ اهل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قیصر او کسرا ته خط لیکي. دا ورته نه وایي چې مال غنم راولېګا، مال جوار راولېګا. دا ورته نه وایي، ورته لیکي چې دا خط د محمد ابن عبد الله د طرفه ده او زه پیغمبرم، تاسو راشي او مسلمانان شي. سلیمان علیہ السلام بلقیس بادشاہ ته خط لیکي. دا ورته نه وایي چې ته د شهر سبا بادشاہ مال غله راکاو، مال دار راکاو، مال امداد راکاو، پلانې راکاو، جازونه راکاو. دا ورته نه لیکي. دا ورته لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان، دا خط د سلیمان د طرفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. راشه مسلمان شه، په ما خپل علوم مکوا، زور ازمایی مکوا، راشه مسلمان شه. په دې یو خط بلقیس بادشاہ د 12 جنگی جرنیلانو بادشاہ وا او هر جرنیل لاندې 100,000 جنگی فوجو. بلقیس را روانه شو او سلیمان علیہ السلام سره کېناستا. ورته وی چې قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. ما دا دومره مده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان می ظلم کړو، اوس می په سلیمان پتا ایمان راوړو خو لله رب العالمین، خدای د پاره می در باندې ایمان راوړو. د مسلمان بادشاہ عزیزانو کار دای. نن تاسو چې کوم مسلمان بادشاہان په کرسو په تختونو کې نولې دي، څوک ته نوکرای غواړي او څوک ته جوار غواړي او څوک ته ټیپر غواړي او څوک ته مولای غواړي او څوک ته سترباټینګن غواړي او څوک ته لارې غواړي او څوک ته کوسي غواړي او څوک ته څه غواړي. دا مطالبه پاکستان چره و نکړه چې دا نواز شریف او غلام اسحاق چناسته دی د خدای په خبر ګوړاند کې دی ته پکار دی چې د کافر ملکونو ته د اسلام دعوت ورکړي. نو عزیزانو دا یو لوبه ده مونږه کې د غیر ملکونو په اشاره باندې کی، د غیر ملکونو او لیډرشپ چې مونږ پاکستان کې کم ده هغه مرا کې وخت ګوري او وخت نه فیدالی او لوبه راکې کوي. نو دا بدبخت قوم ده سو پوری چې د دې خلقو په لاس کې لوبيږي خورز بنګوري. که هندو جماعت وران کی دا دومره لویه بده خبره ځکه نه ده چې هندو ستا جماعت منی نه نو کورانی کو هورانی کو. ستا دا هایوې سړک چې کراچۍ ته تیریږي په دلار تر کوواټه پورې ګورې څومره جماعتونه وران کړ. مسلمان چې جماعت وران کی ډیره ګناه ده او که چې هندوی وران کی نو مسلمانې کورانی هغه خیر ده. لاره لویه کو جماعت وران کو، لاره لویه کو جماعت وران کو، دا ورته چا په خوله کې اچولي. لارې له خو 200 لارې نور هم شته کنه. هغې له وجم پیدا شي، مولیان هم پیدا شي، فتوې هم پیدا شي، ملا خو هر څه له پیدا شي.
قسم په خدای دی چې امام حسین شهید کولم یزید له فتوا مولیانو ورکړې وه چې مړې کا. پرون زمونږ دلته بل ورځ دلته جلسه وه د دې وزیر اعلی صاحب د دې صوبې وزیر اعلی د سره هم د بابري مسجد غمو جلسه یې کړې وه مولیان پکې وو. مولیانو وی چې رونو داسې پاک مسلمانان په پاکستان په تاریخ کې نه دي لاغلي لکه دا ځکه چې بابري مسجد دپاره جلسه وکړه. په ارام کښېنې عقل در کې نشته، کله بایسکوپ سره مړه پراته یو کله په لاره مړه پراته یو کله څه سره مړه پراته. دغه یو لار د دې وخت کې زما په نظر کې زه په ایمان درته یم بعضې جلسو ته هغه ورځ مې جلسه کې وی چې زه د یارې راغلی یم. دا داسې بې غیرته قوم دی بیا سړی بدناموي دومره لکۍ به در پورې تړي چې جلسې ته رانغی که نه وایغستې داسې نو د یارې لاړم خو چې لاړم نو ماله مې پې وګرځوله دا ټول پکې لګیا او پړقېده. مال پاکستان کې تاسو بابري مسجد به اله ګټئ چې په دې پاکستان د محمود غزنوي غوندې سړی پیدا کړي. محمود غزنوي غوندې بادشاه په پاکستان راولئ ته بیا ګوره چې د هندوستان څه حال کېږي. چې محمود غزنوي نشته نو په پاکستان کې دا اسرائیل را ټول کړي دي په دوی باندې تاسو هندوستان نه بدللی د جومات. پاکستان مال د سړي د زوی حکومت راغلی نه دی نو هغه به د هندوستان نه بدل څه وایي. تاسو شرطیان وای چې مونږه توپ او میزایل اخلو په بیا او ورزو په د هندوستان کدی حکومت پرې خوې زما په دې مخ تو کوي دوی به نه پریدي دا تیریږي. نو دیو جنا عزیزانو یو لار ده دی وخت کې د دنیا لارې نه قابو کولې شي هغه د سرمایدارو په منځ کې تاویږي راتاوي د معتبرو په منځ کې تاویږي راتاویږي. مونږ نه بیزوګانو میلوګان جوړ کړي دي او ګډۍ را ګډۍ په هر طرف یو مونږ ورته ګډېږو. اوس بیزو میلو ته څه پته لګي چې دا مداري چې ډبډبې غږی چې مانه به کوم قسم ګډه علي دا پته لګي. نو دا قوم بیزو میلو دی او دا خلک چې دی مداریان دي چې په هر طرف یې ګډۍ. یو لار ده صرف خدای د پاره هغه دا د تبلیغ والا. دغه یو لار ده چې نه پکې د لیډرۍ شوق شته نه پکې د دنیا شته نه پکې حکومت جوړول شته نه پکې کرسۍ اغستل شته. خو اول ځان مسلمان کی او بیا د بل د مسلمانانو کوشش. زه درته په ایمان وایم زما زامن دي دې ډله کې چې ماسخوتن زه کوټه کې پروت یم دا غزوې خبرې واورم چې مور سره او ورندارو سره او خویندو سره لګیایي او کوم تقریر ورته کوي نو د خدای عربونه شکرونه وباسي. عربونه چې خدای دا زمانہ ځوان لک او د دین خبرې دا د عقل نه بار. نو عزیزانو په خپل هم دغه لار اختیار کوي او بچی مم چی کوشش کوي په دغه لار کې ولګوي. په خوا به خلکو د لونو د اقبال کولو د لونو لور پسې به ګرځېدی چې چېرته غلطه ونه ګرځي یا څه یا څه. اوس چې زوی دی د کور اوځي کروڑونه فتنې ورپورې ونښي. بایسکوپ نه به بچ کې که بیلیټ نه به بچ کې ویډیو گیم نه به بچ کې میوزک سنټر نه به بچ کې که د ګډېدو نه به بچ کې که د شرابو نه به بچ کې که د چرسو نه به بچ کې څه نه به بچ کې. نو د چا اولاد چې په دې لاره ولګېدو د خدای عرب شکرونه وباسي. اوږې دی تږی دی بربنډ دی خو الله دې د اولاد د فساد نه ساته چې اولاد دې خراب و په ژوندي نه جهنم دی. واخر دعوانا